الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده مختصر تفسير و ترجمه په سلسله کې د تفسیر سورة آل عمران را رسیدلی یو سلو یو شپېته نمبر آیت ته. قوانین الله عز وجل بیانول، مؤمنانو ته قوانین بیانېدل په دې اخري آیتونو کې د سورة آل عمران. نو دلتم الله عز وجل یو قانون بیانوي په دې آیت کریمه کې چې پیغمبر چې دی دا خیانت نه کوي په غنیمت کې، او جایز هم ورله نه دي چې دا خیانت وکړي. ځکه غلول څه ته وایي؟ ما کان لنبي ان یغل، چې دی خیانت وکړي. خیانت غلول چې دی دا خیانت ته وایي. نو پیغمبر دا خیانت نه کوي، او په دې سره الله عزوجل امت له یېره ورکوي چې ګوره د پیغمبر ډېر اوچت شان دی، د هغې شان بیانوي، د هغې پاکي الله عزوجل بیانوي. ځکه چې ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د بدر په ورځ باندې د بدر په میدان کې یو څادر ورک شو. نو چا ویلې چې کېدای شي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیستی. نو دا وعید بیان شو چې ګوره پیغمبر چې دی ګوره دا خیانتګر انسان نه دی چې دا به خیانت وکړي. نو تاسو هم دا سوچ مه کوئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لنبي أن يغل، أو مناسب ندي د یو نبی سره د یو پیغمبر سره ان یغل چې دا خیانت وکړي. هیڅ مناسب ندي ورله چې خیانت وکړي. د پیغمبر درجې ته وګوره، به خیانت کولو ته تاسو دا ګمان کوئ چې محمد رسول الله به خیانت کړی. ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامه، او چا چې خیانت وکړو نو را به شي د هغه سره د هغه څه سره به راشي چې خیانت یې کړی په ورځ د قیامت. چا چې خیانت کړی حدیث کې راځي دا به د هغه سره راشي. ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ د خیانت باره کې خبره کوله، او دومره اهمیت یې دې خبرې له ورکړ، وایي چې ګوره داسې ونشي چې د قیامت په ورځ باندې زما مخې ته په داسې حالت کې راشي چې په څټ باندې اوښ پروتي او د اوښ رمباړې وایي، چغې وایي. ور په داسې حالت کې چېرته تاسو رانشئ. دا خیانت به یو ځناور به الله جوړ کړی، او د انسان په دې سټ به سور کړی، چغې به وایي. د قیامت په ورځ به څه شي راشي. ثم توفى كل نفس، بیا به پوره ورکولی شي، پوره به ورکړی شي هر یو نفس ته ما کسبت، بدله د هغه عمل چې هغې کړې ده. وهم لا یظلمون، او په دوی باندې ظلم نشي کېدی. هر یو نفس چې د قیامت په ورځ راغی هغې ته مقه بدله میلاویږي. افمن اتبع رضوان الله، آیا هغه څوک چې روان شو په رضا د الله پسې، د الله په رضا پسې یو سړی روان شو. دلته اوس الله زه دوه ډلې بیانوي. یو دا هغه ډلې ده چې هغه د الله دپاره وتلې ده، د الله په لاره کې د الله د رضا دپاره. او بل هغه ډله ده چې هغه څه ده، د الله دشمنی کوي، د دشمنۍ دپاره وتې ده. نو الله فرمایي چې ګوره د دواړو ډلو کې تاسو فرق وپېژنئ، دواړو ډلو کې فرق وپېژنئ. افمن اتبع رضوان الله، آیا هغه څوک چې روان شو د رضا د الله پسې. کمن باء بسخط من الله، نو دا کیدی شي په شان د هغه چا چې اخته شوی په غضب د الله باندې. داسې دواړه کیدی شي چې یو د الله رضا غواړي، د الله د دین اوچتوالی غواړي، او بل لګېدلی دی د الله غضب غواړي. ومأواه جهنم، او ځای د دې اوسېدو د جهنم دی. وبئس المصیر، او ډېر بد ځای دی د ورتلو دا جهنم، ډېر بد ځای دی چې دا خلک به ورته الله ورلیږي. هم درجات عند الله، د دوی د مختلفو درجو والا دي. دا خلک د الله په نزد مختلفو درجو والا دي، یوه درجه نه ده. والله بصیر بما يعملون، او الله لیدونکی دی په هغه عملونو چې دوی کوي.
لقد من الله على المؤمنین یقینا احسان کړی دی الله په مؤمنانو باندې. دی آیات کې اوس الله عزوجل په مؤمنانو باندې خپل احسان بیانوي چې ګوره ما تاسو کې پیغمبر را لېږلی دی، دا څومره غټ احسان دی. او دا یو قسم منافقانو باندې ردم دی په دې آیات کې. مخکې سره دا مناسبت هم دی چې مخکې منافقانو دا خبره کوله چې ګوره دا پیغمبر خو الله احسان را لېږلی، او دا چې راغی نو دښمنۍ هم شروع شوې، زموږ یو بل سره بې اتفاقي هم شروع شوه، جنګونه هم شروع شو. نو دا څنګه پیغمبر دی چې الله رحم را لېږلی؟ نو الله د دې دا ګمانونه باطلوي په دې سره چې ګوره دا پیغمبر چې دی دا زحمت مه ګڼئ، دا یو رحم دی په تاسو باندې. او دا څه چې راځي مخې ته دا خو الله تاسو ځان ته نږدې کوي، شهادتونه له درکوي، ستاسو تربیت کوي په دنیا کې، نو چې دې لپاره چې د دې د زړونه صفا شي. لقد من الله على المؤمنین یقینا الله احسان کړی دی په مؤمنانو باندې. اذ بعث فیهم رسولا کله چې راولېږلو په دې کې پیغمبر، من انفسهم د دوی د جنسنا، من انفسهم یعنی مفسرینو دا لیکلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سو بشر انسان، او په دې باندې د ټول امت اجماع ده چې پیغمبران داسې دي، انسانان دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې راغلی دی الله ویل من انفسهم د انسانانو په جنس کې راغلی دی، خو صرف فرق دومره دی. یتلو علیهم آیاته لولي په دې باندې آیاتونه د الله، ویزکیهم او پاکوي دی لره، ویعلمهم الکتاب والحکمه او ښیي دی ته کتاب او سنت، قرآن ورته ښیي، پویه د دین ورکوي، سنت ورته ښیي. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين او اگر کيو دی د دین مخکی په گمراهی ښکارا کې. اولما اصابتكم مصیبه ای هر کله چې ورسید تاسو ته مصیبت، یعنی په احد کې د بعضی منافقانو زړونه د خو صفا نه وکړي، دی به دا خبرې کولې الله دې منافقانو له زورونه ورکوي په دې، او د مسلمانانو ذهن صفایي کوي دې سره چې ګوره منافقان به هر څه وایي، کوم مصیبت چې تاسو ته احد کې ورسید د الله لیکلی و، دا مصیبت څه د الله لیکلی و او دا را رسېده، د الله را رسو. او په دې کې هم الله نور جوابونه هم ذکر کړي دي چې ولې دا شکست مسلمانانو وخوړه، ولې شکست مسلمانانو وخوړه، نو په دې کې هغه وجه هم الله ذکر کړي دي. کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت په احد کې، قد اصبتم مثلیها یقینا رسولی او تاسو دو چند د هغې نه په بدر کې، تاسو پروس کال په بدر کې هغې د دو چند رسولی او یا کسان یې وجلي او یا کسان یې څه کړي، قیدیان کړي، او په احد کې څومره صحابه شهیدان شوي، سیرت هم یاد دی، او یا کسان، نو تاسو دو چند هغې ته رسولی، او یا مړه کړه او یا هم قیدیان په پړو کې راوست. الله وایي ګوره تاسو هغې ته مصیبت رسولی دی. قلتم ان هذا نو وویل تاسو دا د کومه راغی دا غم، دا غم د کوم طرفه راغی. قل هو من عند انفسکم ورته ووایه دا د طرفه د نفسونو ستاسو نه دی، من عند انفسکم. دا کوم مصیبت چې راځي دې کې د انسان دخلي لاس یې پکې، دې کې ډېر حکمتونه پراته دي، خو د انسان د خپلو ګناهونو د وجې نه، د غلطیانو د وجې نه الله په انسان باندې امتحان راولي. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. وما اصابكم يوم التقى الجمعان او هغه مصیبت چې ورسید تاسو ته په هغه ورځ چې مخامخ شوي دوه ډلې، فبإذن الله نو دا په حکم د الله. وليعلم المؤمنین او د دې لپاره چې الله ښکاره کړي مؤمنان. دا اوس بله وجه الله بیانوي چې ګوره چې کوم مصیبت تاسو ته ورسید په احد کې، یو خو دا دی چې دا الله په تقدیر کې لیکلي و چې مؤمنان به دقسې کوي، دا غلطي به کوي او دا مصیبت به ورته رسېږي. او بل دا دی چې الله په دې سره منافقان او مؤمنان ښکاره کړه. دې نه مخکې خو پته نه لګېده، غټې غټې دعوې یې کولې. کله چې جنګ شروع شو
نو مؤمنان د منافقانو نه جدا شو. وقیل لهم او ویلی شو دیتا تعالوا راشی قاتلوا فی سبیل الله جنگ وکی د الله په لاره کې. قیل لهم دیتا چا ویله کله چې د احد میدان ته صحابه کرام روانېدل، عبدالله ابن ابی چې کوم کسانو ورسره رئیس المنافقین د منافقانو رئیس ملګري ورسره څو کسان یې واپس کړل، 300. څونه پاتې شو؟ 200 کسان پاتې شو. نو دې کې دیتا د جابر رضی الله عنه پلار عبدالله ابن حرام رضی الله عنه ناشنا سیرت د دې تیر شوی دی سیرت درس کې. دی ورته ویل چې مه واپس کېږئ، راشي د الله په لاره کې جنګ وکړئ او مه واپس کېږئ. نو دی ورته ویله چې ته د دې خلکو مقابله چېرته کولی شي؟ اوس به موږ د دې مقابلې ته وځو او دا نبي چې دی دا خو ګوره جنګونه نه کوي، هسې چکر یې وایي، چکر ته راوتی دی احد ته، هسې ګپ یې ولګو او د دې خلکو مقابله نه کېږي. نو الله ورته دا خبره کوي چې کله تاسو ته وویلی شي چې راشئ جنګ وکړئ، د دې نبي نه دفاع وکړئ، د دین نه دفاع وکړئ، نو تاسو دا کار شروع دا کار تاسو کوئ. او دا د الله طریقه هم ده، کله چې امتحان راشي د سړي پته لګي، نو دې وخت کې د خلکو پته لګي چې دا اوس مسلمان دی که نه دا منافق دی. د امتحان په وخت کې به منافقان د مؤمنان نه جدا کېږي. او دا امتحان ګوره دا رښتې امتحان چې راشي به سړی سم زبېخي پاکوي یې به. نو الله پسې پناه نیول غوښتل پکار دي چې د امتحان نه، امتحان ډېر سخت شی دی. وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا او دې دپاره چې الله جدا کي څوک؟ منافقان جدا کي د مؤمنانو نه. وقیل لهم او ویلی شو دیتا تعالوا قاتلوا فی سبیل الله راشي جنگ وکي په لار د الله کې، او ادفعوا یا دفاع وکي، یا جنگ وکي یا دفاع وکي. قالوا لو نعلم قتالا دی ویلا که چرته مونږ پوهېدلی په جنگ باندې لاتبعناکم مونږ به تابعداري کړې وې ستاسو. لو نعلم قتال که مونږ ته چېرته دا پته وی معلومه وی راته چې دا جنګ کېدونکی دی، نو مونږ به تاسو سره ملګري شوي وی، او یا مونږ ته دا پته وی چې دا جنګ د الله د رضا لپاره دی، نو مونږ به ضرور ستاسو ملګرتوب کړی وی. دا د دې هغه چالاکي ده. هسې د کافرو طریقه هم دا ده چې د جهاد یې بدناموو. نو دوی هم دا ویل که چېرته مونږ په دې پوهېده چې ستاسو دا جنګ صحیح جنګ دی، نو مونږ به ستاسو سره جنگ کړی وی په دشمن په مقابله د دشمن کې، او تاسو سره به ملګري شوي وي. الله څه وایي؟ دا خبره د دې د کفر خبره ده. الله وایي هم للکفر یومئذ دی په دغه ورځ باندې کفر ته اقرب منهم للایمان ډېر نږدې شوي دي په نسبت د ایمان. کفر ته ډېر نږدې دي، اقرب للایمان، ایمان نه دی کفر ته ډېر نږدې شوي. یقولون بافواههم دی وایي په خپلو خولو باندې ما لیس فی قلوبهم هغه چې نشته دی په زړونو د دوی کې. د په زړه باندې یو څه دي، په خوله باندې بل څه وایي، نو دې ته منافقت هم وایي. والله اعلم بما یکتمون او الله ښه پوهه دی په هغه څه باندې چې دوی پټوي. الله ته خو پته ده که نه، دې د منافقت دا به الله راښکاره کړي. د هر څومره چې منافقت پټوي الله به یې راښکاره کړي. الذین قالوا لاخوانهم دا هغه کسان دي چې دی ویله په باره د خپلو ورونو کې. دا اوس د احد د جنګ نه چې وروسته منافقانو کمې خبرې کولې چې که دا مسلمانان زمونږ په شان واپس شوي وي، لکه څنګه چې موږ واپس شو جنګ ته نه وی تللي، نو دوی به نه وی وجلې شوي. الله خپل پیغمبر ته ویل او دې ته دا خبره وکړه چې که ستاسو دا دعوه صحیح وي او دا خبره ستاسو صحیح وي، نو خپل مرګ د خپل ځان نه دفع کوي که نه دفع کولی شي. دفع کولی شي. بعضې مفسرین وایي په دې باندې طاعون مرض راغی په دغه وخت کې. نو دوی ورته ویل چې اوس خو جنګ نشته که نه، دوی خپل ځانونه نه مرګ دفع کوي، مرګ دفع کولی شي. دا خو نه ده که نه چې په جهاد کې مرګ دی او صحابه کرام ووتل نو ځکه مړه شو، او که وتې نه وی وایي که تللی نه وی نو مړه به نه وی.
دا د منافقانو خبرې دیم دا خبرې کولې. نو الله ورته وایي چې دا مرګ تاسو د خپل ځانونو نه دفع کوي. نو دوی دا خبره کوله خپل ورونو باره کې. وقاعدو او خپل ناس د جهاد نه نوزي. لو اطاعونا ما قتلوا که چرته دوی زموږ خبرې ما خبره منلې وې نه به وې وجلی شوي دوی. الله ورته څه وایي؟ داسې ده چې ستاسو خبرې منلې وې نو دوی به ژوندي پاتې شوي وي. الله ورته وایي داسې نه ده. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت نو ورته ووایه ته نو دفع کوي لرې کوي ستاسو د خپلو ځانونو نه مرګ لرې کوي که لرې کولی شئ. ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې اوس ځان نه مرګ لرې کوي که نه. هر ځای کې چې مرګ د باندې راځي په هر ځای کې راځي د باندې. په خپل کور کې به ناست دی او مرګ به د باندې راشي. روان دی په لاره ګاډۍ کې بس ډز اکسیډنټ به وکړي مړه به شي. نو دا خو مرګ دی په هر ځای کې راتلی شي تعالی چې کوم ځای کې الله لیکلی دی درته. دا نه ده چې ته لاړ شي په میدان د جهاد کې به تا باندې مرګ راشي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا او ګمان مکوه په باره د هغه کسانو کې چې وجلی شو په لار د الله کې د مړو یعنی د عام مړو په شان ګمان مکوه. بل احیاء بلکې دی ژوندي دي عند ربهم په نزد د رب د دوی. یرزقون دی ته رزق ورکېدی شي الله دی له رزق ورکوي. منافقانو دا خبرې کولې چې دې کسانو نه ښځې پاتې شوې چې کوم مړه شو شهیدان شو بچی تی پاتې شو د دنیا مزې پاتې شو دا خو تباه و برباد شو. الله دا آیات نازل کړ چې ګوره دا د احد شهیدانو باره کې دا سوچ مه کوه چې دا ضایع دي او یا تباه شو. نه دوی د الله په نسبت باندې ژوندي دي. دوی له الله جنت کې خوراکونه وله ورکوي خوشحالي وله ورکوي. که دنیا کې د دوی نه اولادونه او ښځې پاتې شوي الله وله په جنت کې ډېر خوندونه ورکړي دي. حورې وله الله ورکوي. د دنیا سخت او تکلیفونه دا دومره نه دي څومره چې د آخرت راحت دی. د دنیا سختې بیا د سړي نه هېرې شي جنت کې هغه راحت چې ویني. امواتن عام مړي ورته مه وایه الله وایي یعنی چې روح او بدن دواړو سره مړي دي. نه هغه عبس مړي نه دي. عبس مړي نه دي بلکې دوی مزې اخلي. فرحین بما آتاهم الله خوشحالیږي په هغه څه باندې چې ورکړي دي دوی ته الله په دې خوشحالي کوي. من فضله د مهربانۍ خپلې نه په هغې باندې خوشحاله دي د الله نه راضي دي. ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم او خوشحالیږي په هغه کسانو چې نه دي یو ځای شوي د دوی سره وروسته د دوی نه په دې باندې خوشحالیږي یو بل له زیرې ورکوي. چې هغه خلک چې په دنیا کې دي دی انتظار کوي چې کله به راشي. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون چې نه به یې هېڅ یره په دوی باندې او نه به دوی غمجنې. یستبشرون بنعمة من الله وفضل خوشحالیږي په نعمت د الله تعالی او په فضل سره. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين او یقینا الله نه بربادي اجر د ایمان والو. چا کې چې ایمان یو د الله لپاره عمل کوي الله لپاره قرباني ورکوي الله وایي د داسې خلکو اجر زه نه بربادوم. دې زما لپاره قرباني ورکړې ده څنګه به یې زه برباد کړم؟ څنګه تاسو د دې باره کې دا وایئ چې دا ضایع شوي دي؟ دا ضایع نه دي. الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان چې قبول کړ حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح وروسته د هغې نه چې ورسېدل دوی ته زخم. دی آیت کې الله یو قانون بیانوي او یو واقعي ته اشاره کوي. قانون دا دی چې په مؤمنانو باندې د الله او د رسول خبرې منل داسې دي واجب دي. اگر که دی زخمین هم شي دی ته تکلیفونه هم ورسېږي نو د الله او د رسول حکم به مني په هر وخت کې. او واقعیت دا ده چې کله د احد غزا وشوه نو ابو سفیان یو ځای ته ورسېده نو دی ویله چې دغه ځای کې مشوره وکړه چې مدینې ته ولې واپس کېږو نو چې دا مسلمانان ختم کړو بیخي بیخکندي ولې وکړو
ځکه چې زړور شوي وو که نه. نو دوی وی چې راځئ واپس بیرته لاړ شو مدینې ته، او اوس هم کمزوري شوي دي او زخمین شوي دي، نو دومره څه پکې پاتې نه دي. یو حمله پې بله کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې خبر را ورسېد، دا واقعه تفصیلي موږ ویلی سیرت کې. نو د هغې د یرولو لپاره ځان سره صحابه کرام ملګري کړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر حکیم انسان، روان یې کم چې په احد کې شریک شوي وو. نو صحابه کرام سره د زخمونو او د تکلیفونو نه ووتل. دې ته وایي د الله او د رسول خبرې منل، چې زخمی مې په تکلیف کې مې او بیا هم روانې. موږ او تاسو چې معمولي په سر باندې درد دي، نه مسجد لځو نه درس لځو، او که چا معمولي خبره راته وکړه نو هغه هم را باندې بوج کېږي. ګوره دوی زخمي حالات کې وینې ته روانې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویله راوځئ، ټول راووتل. ابو سفیان په تلاش کې و، کتل را کتلې. حمراء الاسد ته چې کله ورسېدل نو هلته معبد الخزاعي راغی، معبد الخزاعي. او چې څنګه راغی نو په دغه وخت کې د اسلام قبول کړ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا حکم وکړ چې ته لاړ شه ابو سفیان پسې، او هغه ویرول مسلمانانو چې ګوره دومره په طاقت کې راغلي دي. نو د هغه د اسلام راوړلو نه ابو سفیان خبر نه و. نو دی لاړو، چې هلته لاړی هغه ته ویلې چې ګوره دا خلک د پسې راوتي د مدینې نه حمراء الاسد ته را رسېدلي او سم دی ته په قار دي او ښه ډېر تعداد کې دي. نو هغه ویرو هلته. ابو سفیان خو د ده ایمان نه خبر نه و. ته وایي ستا څه رایه ده؟ ده ورته وایي زما رایه دا ده چې ګوره تاسو زر زر د دې ځای نه روان شئ، وځئ خپې وباسئ. هغه چې څنګه دا وخت خبره ورته وکړه، هغه ځای نه دی وتښتېدل، مکې ته یې ځان ورسو. الذین استجابوا لله والرسول، دی واقعې ته الله اشاره کوي. للذین احسنوا، د پاره د هغه کسانو چې ښایسته عمل یې کړی دی، منهم د دوی نه واتقوا، تقوا یې اختیار کړې ده، اجر عظیم، اجر دی لوی. الذین قال لهم الناس، هغه کسان چې ویل دی ته خلکو، الناس خلکو ورته ویل یعنې جاسوسانو، ان الناس قد جمعوا لکم، یقینا دا خلق چې دي دا کافر قد جمعوا لکم را جمع کړي دي ستاسو د مقابلې دپاره لښکرې، فخشوهم نو ویرېږئ د دوی نه، فزادهم ایمانا نو زید کړو دې خبرې دی لره ایمان. وقالو دی دا خبره وکړه حسبنا الله، کافی دی مونږ لره الله، پوره دی زمونږ دپاره الله، ونعم الوکیل، او ډېر ښه کارساز دی الله زمونږ دپاره. سیرت کی راځي چې کله دا معبد الخزاعي چې دی د ابو سفیان له یېره ورکړه، دا خبره ورته وکړه، نو په دې کې د عبدالقیس قبیلې یوه قافله دا د ابو سفیان په خوا باندې تېرېده. هغه نه یې تپوس وکړه چې تاسو چېرته روان یو؟ هغه وایي چې موږ مدینې طرف ته روان یو. نو دې ته ویلې چې ځې نو څه دپاره ځې؟ دی ورته ویل چې د خوراک دپاره ځو، هلته خوراک پسې ځو. ابو سفیان ورته ویل چې تاسو ځئ، زما پیغام به محمد ته ورسوئ، دا پیغام به ورته ورسوئ او دا به ورته ووایئ، او په دې که تاسو دا پیغام زموږ ورسو، تاسو له به موږ د عکاظ په میله کې به دا شیزونه درکو. هغه ته ویل صحیح ده، موږ ستا پیغام رسوو. دا پیغام به ورته ورسوئ چې کله ورسره میلاو شي چې موږ ستاسو د باقي مسلمانانو د ختمولو فیصله کړې ده او راځو به دپسې، دا پیغام به ورسوئ. نو د عبدالقیس دا قافله چې کله تېرېده په حمراء الاسد کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، د ابو سفیان دا پیغام یې ورسو. نو کله چې دا پیغام ورسو، هغې دا خبره وکړه حسبنا الله ونعم الوکیل، الله زمونږ کافي دی، پوره دی زمونږ دپاره. دوی به هر څه وایي زمونږ باره کې چې مونږ سره الله دی، مونږ د دې چا پروا نه کوو. نو د دې نه وروسته دا آیت نازل شو، دلته جنګ ونه شو. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نو واپس شول دی په نعمت د الله او په مهربانۍ سره. دغه واقعې ته اشاره کوي الله.
لم یمسسهم سوء چې نو رسېدلی دوی ته څه تکلیف. جنګ ونه شو که نه دلته، صحابه کرام دلته به تجارتونه مو کړه، مالونه یې ځان سره راوړه. اوږده واقعه ده. واتبعوا رضوان الله، روان شو دی رضا الله پسې، د الله په رضا پسې روان شو، د الله رضا یې وګټله، دا غټ تجارت شو، الله یې د ځان نه راضي کړ. والله ذو فضل عظیم، او الله خاوند مهربانۍ لوی دی. انما ذلکم الشیطان، یقینا دا جاسوس چې دی دا شیطان دی. یخوف اولیاءه، یری خپل دوستان. فلا تخافوهم، نو تاسو مه یریږئ. وخافونی، ویریږئ زمانه، د دې نه مه یریږئ، زمانه ویریږئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسو مؤمنان یې. یخوف اولیاء یعنی د دې دا یره چې دی دا په خپلو ملګرو کې اثر کوي. تاسو خو د شیطان دوستان نه یئ، الله تاسو سره دی. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، او غمجن دي نه کی تعالی راغه کسان چې دی جلتی کوي په کفر کې، یعنی په کارونو د کفر کې دی جلتی کوي. په دې آیات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نے تسلی ورکړي، ورسره کافرانو ته سخت زورونه ورکړي، آخرت سخت او ته بیانوي. د احد نه وروسته د منافقانو منافقت ښکاره شو، د قریشو د کفارو او د مدینې د یهودانو کفر هم ښکاره شو، سازشونه هم راښکاره شو، او سخت تکلیفونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ورسېدل، دومره قربانۍ ورکړې. او د دې سره دا خلک دې نه عبرت نه اخلي، اسلام نه راوړي، نو الله دې له تسلي ورکړه چې ګوره دا خلک په کفر کې به صحیح، دا کفر کې به دې هم دقه سي، او الله به له دا کفر نور هم زیات کړي. نو ته ولې غم کې؟ هېڅ غم مه کوه. څه کولی شي؟ نه، هېڅ هم نه شي کولی. الله به د دنیا هم خرابه کړي او آخرت به هم خراب کړي. انهم لن يضروا الله شيئا، یقینا دوی هیڅ چرې ضرر نشي ورکولی الله ته هیڅ شی په دې خپل کفر باندې چې دوی کوشش کوي د کفر دپاره، په دې باندې هیڅ ضرر الله ته نشي ورکولی. یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخرة، غواړي الله چې ونه ګرځوي د دې لپاره برخه په آخرت کې. الله خو دا غواړي چې دوی آخرت تباه او برباد کړي، الله د دې دپاره د خیر اراده نه ده کړې. نو ته ولې غمجن کېږې؟ مه غمجن کېږئ او تسلي مه کېږه. ولهم عذاب عظیم، او د دې دپاره عذاب لوی دی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، یقینا هغه کسان چې اخیستی د کفر په بدله د ایمان کې، لن يضر الله شیئا، هیڅ چرې ضرر نشي ورکولی الله ته هیڅ شی. ولهم عذاب الیم، او د دې دپاره عذاب دی درناک. ولا يحسبن الذين كفروا، ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی. اوس الله دې آیت کې دا خبره کوي چې دا کافر وایي چې ګوره تاسو وایئ چې د الله عذاب راځي، خو د الله عذاب خو نازل نه شو که نه. نو الله جواب کوي چې نه، خیر دی زما عذاب وروسته دی. خو دا کافر دی دا ګمان نه کوي چې ګنې موږ غوره خلک یو، بهتر یو، ځکه په موږ باندې د الله عذاب نه راځي. نه، الله تاسو له دا وخت دې دپاره درکوي چې تاسو پکې نورم سرکشي وکړئ او ګناهونه نورم ډیر شي، چې الله دله بیا سخت عذاب درکړي. نو الله دا خبره کوي کافرو ته، دا ګمان مه کوه چې کافر غالبه دي، مسلمانان مغلوبه دي، او کافرو مزې وکړی مسلمانان داسې خوار ګرځي. الله وایي زه دې له مهلت ورکوم، یعنې الله خو دې هلاکولی هم شي په یو اواز سره، په یو چغې سره. که یو غر پې راګزار کړي هم هلاکولی شي، او که اسمان پې راګزار کړي هم یې هلاکولی شي، په یو چغې هم هلاکولی شي، یو سیلی چې پې راوالوځي هم هلاکولی شي. خو دا یو امتحان دی په مؤمنانو باندې، او دی له الله مهلت ورکوي چې نورم دا سرکشي دی ډېره کړي دنیا کې. ولا يحسبن الذين كفروا، ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کفر یې کړی دی، انما نملي لهم خیر، چې بېشکه هغه شی چې مهلت ورکوو موږ دی ته دا غوره دی، لانفسهم، د پاره د ځانونو د دوی. دوی دا ګمان دې نه کوي چې دا زموږ لپاره په دې کې خیر دی، موږ له الله دنیا را کړې ده. انما نملي لهم، یقینا موږ مهلت ورکوو دی ته. څه د وجې نه؟ لیزدادو اثما، د دې لپاره چې دی زیات شي دی په ګناه کې، ګناهونه ډېر وکړي. ولهم عذاب مهین، د دوی لپاره د عذاب سپکوونکی.
ما كان الله ليذر المؤمنين ندي الله چې پریدي مؤمنانو لرا علی ما انتم علیه په هغه حال کې چې تاسو یې په هغې باندې. په دې کې الله عزوجل د رسولانو د رالیږلو یو حکمت بیانوي او دارنګه الله مسلمان د کافرو نه جدا کوي. د دې څه حکمت دی او سبب د کامیابی الله بیانوي. په دې آیت کې ډېر حکمتونه پراته دي. مخکې ذکر شو چې د احد د غزا نه وروسته منافقان راښکاره شو که نه، د زړه خبرې راووتې، خلق درې تقسیمه شو، یا صفا کافر، یا صفا مؤمنان، او یا منافقان. د درې ډلو ته خلق تقسیم شو. د مسلمانانو ته دا یقین وشو چې دی ګوره د دې په مقابل کې دشمنان موجود دي، نو په احتیاط سره به اوسېږي. او دیو داسې دشمن دی چې هغه ښکاره دی، خو تا ته ښکاري ستا په مقابله کې، نه بل داسې دشمن دی چې هغه د نستوړي مار دی، هغه ستا په معاشره کې اوسېږي، ته نه پېژنې. دم الله دې ته وښوده چې ګوره ذهني طور سره تاسو تیار شئ. او په دې آیات کې الله عزوجل دا حکمت بیانوي چې د غزوه احد کې حکمت دا دی چې الله دې سره منافق د مؤمن نه جدا کړ. ځکه الله نه پرېږدي چې منافق او مؤمنان دې یو ځای، الله یې نه پرېږدي. ما كان الله ليذر المؤمنين ندی الله چې پرېږدي مؤمنانو لره علی ما انتم علیه په داسې حال کې چې تاسو یې په هغې باندې چې یو شانته دي منافقان او مؤمنانو دا دې په یو ځای ګرځي. حتی یمیز الخبیث من الطیب تر دې چې جدا کي پلیت چې هغه څوک دی منافق دی، من الطیب د پاک نه چې هغه مخلص دی، د الله دپاره عمل کوي، ایمان دی په هغې کې. وما كان الله ليطلعكم دا اوس بل سوال دی چې اوس الله مونږ له خبر ولې نه راکوي چې غیبو خبر راکړی وي چې دا مؤمن دی دا منافق دی. نو الله جواب کوي چې ګوره د الله دا طریقه نه ده چې انسانان په غیبو باندې پوهېږي او د هغې په زړونو کې دا خبرې واچوي چې دا منافق دی او دا مؤمن دی، ځکه دې کې ډېر نقصانات دي وي. نو دلته سوال بل پیدا شو چې دا پیغمبران چې بعضې د غیبو خبرې کوي، نو چې الله غیب و علم چاله نه ورکوي نو پیغمبرانو له به ولې ورکوي؟ ځکه د قیامت باره کې هغې خبرې کوي، قیامت کې دا حالات دي، قبر نه څوک څه خبر دي، دا هم د غیبو خبرې دي که نه. د هغې جواب وشو چې دا الله رسولانو ته د دعوتي حالاتو مطابق بعضې خبرې کوي او بعضې د غیبو خبرې ته د معجزې په طور باندې ورکوي، لکه پیغمبر له الله معجزه ورکوي او دا خو ټول غیب خو هغه ته علم نه، بعضې خبرو ته معلومات دي هغه چې الله ورته بیان کړي دي. د دې داسې مثال دی لکه مخکې یو کنده ده او د هغې باره کې تا ته څوک وایي چې مخکې څه کې کنده ده، ته ور روان یې نه چې پکې راښوی شي. نو دا د دې دپاره چې دا بندګان بچ شي د روان شرونو نه، د روان مصیبتونو نه دی ځان وساتي. د دې دپاره الله پیغمبرانو ته بعضې غیب خبرې ښیي چې خپلو امتونو ته ورسوي. وما كان الله ندی الله ليطلعكم على الغیب چې خبر درکي تاسو له په غیبو باندې په پټو خبرو، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لیکن الله غوره کوي د رسولانو خپلو نه چاله چې وغواړي. پیغمبرانو ته ښیي، بعضې پیغمبرانو ته پټې خبرې ښیي. فآمنوا بالله ورسوله ایمان راوړئ تاسو په الله او په رسولانو دغه. وان تؤمنوا وتتقوا کچر تاسو ایمان راوړو تقوا می اختیار کړه د الله نه ویریږئ فلکم اجر عظیم نو ستاسو لپاره اجر دی لوی. ولا يحسبن الذين يبخلون ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي بما آتاهم الله من فضله په هغه مال چې ورکړی دی الله دوی ته د خپلې مهربانۍ نه، هو خیر لهم چې دا غوره دی د دوی لپاره. دا اوس د اهل کتابو نور صفتونه بیانوي په دې را روان آیتونو کې. مخکې د دې اعتراضونو د هغې جوابونه وکړو، اوس ورله عیبونه بیانوي دې لپاره چې د هغې اصلاح وشي او ایمان والا د دې نه ځان وساتي. د مخکې سره مناسبت دا دی چې د احد غزا مخکې وشوه، نور غزوات د هغې نه مخکې
په دې کې مال لګولو ته ضرورت او یهودو سره ډېر مال و، دی مال نه لګو، په مسلمانانو باندې هیڅ رحم یې نه کوو، دی سره صلح هم کړی و. که داسې وی چې دی ویلي وی چې موږ تاسو سره وتلی نه شو، دا پیسې خو واخلئ که نه، موږ سره مال ډېر دی، خو دی ګوره دا کار هم نه کوي. نو الله د دې هغه عیبونه راښکاره کړه چې دا کم بخل کوي دی، الله له کم مال ورکړی دی، کومه مهرباني پې کړې ده چې دا به غوره دی د دې لپاره. یعنې بعضې وخت کې سړی الله مالداره کړی، خو د مالداري کې د ده لپاره څه خیر نه وي، ځکه مال هغه دی چې ته څه خیر په ځای کې ولګوې، دا خو نه دی چې بینک اکاونټ کې ورولې، چې څه خیر کار خو ته څوک والي که نه، یې په ځان ولګوې، یې په بچو باندې، او یا څه وکړي د خیر په کارونو کې په غریبانانو، مسکینانو، یتیمانانو باندې وخوري، دقې ته مال وایي. بل هو شر لهم، الله وی بلکې دا بد دی د دوی دپاره. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، زر دی چې وابچولی شي په غاړه کې دی ته هغه شی چې بخل یې کړی دی دوی په هغې سره په ورځ د قیامت، چې هغه مال دی الله به ورته په سوټونو کې ورواچوي. ولله میراث السماوات، او خاص د الله دپاره میراث، یعنی اخري پاتې کېدل، چې یو شی اخري پاتې کېږي ته میراث وي. دا ارڅ به الله ته پاتې، اسمانونه، السماوات والارض، اسمانونه او ځمکې. والله بما تعملون خبیر، او الله په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ خبردار دی. اوس الله د دوی بل صفت راوړي، بد صفت چې دوی د الله بې احترامي کوي، ځان ته اغنیا وایي چې موږ مالدار یو، الله غریب دی، فقیر شوی دی. بل مرض الله بیانوي چې دوی پیغمبران وژلي دي، ایمان یې نه راوړه، او د دروغ عذرونه به دوی پیش کول. نو د دې ډېر ضررونه دي دي اهل کتاب، د پیسو د وجې نه د الله حکمونه پټوي. نو د دوی دا صفات الله بیان کړي دي. او د دې آیات نزول چې د سبب نزول هغه دا و چې کله سورة بقره کې مخکې تیر شو، الله دا آیات نازل کړ: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی هغه سړی چې قرض ورکړي الله له، قرض ښایسته قرض ورکړي الله له. نو یهود ویله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې ستا رب دا فقیر شوی دی ځکه زموږ نه پیسې غواړي، غریب دی، قرض غواړي زموږ نه. الله دا آیت نازل کړ، د دوی د عقیدې پکې راښکاره کړه. او دا د یهودو هغه سرکشي وه چې الله راښکاره کړه په دې آیتونو کې، او نور عیبونه الله د دې بیانوي په دې آیتونو کې. لقد سمع الله، یقینا واورد الله قول الذین، وینا دغه کسانو، قالوا ان الله فقیر، چې دوی ویل یقینا الله محتاج دی، ونحن اغنیا، او موږ مالدار یو. سنکتب ما قالوا، الله وی زر دی چې وبلیکو موږ هغه خبره چې دوی ویلې ده، دوی دا خبره کوي، الله وی دا به موږ ولي، داسې نه ده چې دا به یېره شي. وقتلهم الانبیاء، دغې لاسه کوي چې دوی وجل پیغمبرانو لره بغیر حق، په ناحق سره. ونقول ذوقوا عذاب الحریق، او موږ به ورته وایو چې وڅکئ عذاب د اور سوځونکي. ذلک بما قدمت ایدیکم، دا عذاب په سبب دغه عمل دی چې مخکې لیږلي دي لاسونو ستاسو. وان الله لیس بظلام للعبید، او یقینا الله نه دی هیڅ ظلم کوونکی په بندګانو باندې. الله ظلم نه کوي بچا، خو دا کومه سزا چې دوی ته میلاویږي دا ظلم دوی د خپل ځان سره کوي، او دا سزا دوی ته د دې ګناه د وجې نه میلاویږي، ځکه یو ګناه خو دوی نه ده کړی. حق هم پټوي، پیغمبران هم وژني. الله باره کې داسې خبرې کوي چې هغه مناسب نه دي دی له. الذین قالوا، دا هغه کسان دي چې دوی وایي ان الله عهد الینا، یقینا الله حکم کړی دی مونږ ته، الا نؤمن لرسول، چې موږ به ایمان نه راوړو په یو رسول. دا اوس الله بله خبره ده، دی د دروغو د عذر بیانوي چې اوس موږ ته پیغمبران راغلي، او دې پیغمبرانو موږ ته ویلي چې د اخیري نبي نښه هغه به دا وي چې دا چې کله صدقه کوي، خیرات کوي، نو دا به اور سوځوي،
او حال دا دی چې ستا قرباني خو اور نه سوځوي. نو ته څنګه پیغمبر یې؟ که ته رښتینی پیغمبر وې خو ستا قرباني به اور سوځولې. نو ځکه موږ به تا باندې ایمان نه راوړو. نو الله ورته وایي چې ګوره دا خبره ستاسو دروغ ده. د هغې جواب وشو چې پخوانو پیغمبرانو خو دا خبره نه ده کړې، بلکې دا خبره یې کړې ده چې اخري نبي به راځي او د هغې نوم به محمدي په کتابونو کې لیکلی شوي. نو تاسو ولې هغه خبرې نه منئ؟ خو هسې د دروغو بانې لټوئ که نه، د دروغو بانې لټوئ. حتی یأتینا بقربان، تر دې چې راوړي موږ ته هغه یو قرباني تأکله النار چې وخوري هغې لره اور. الله اوس جواب کوي قل قد جاءکم رسل، ته ورته ووایه یقینا تاسو ته راغلي ډېر پیغمبران من قبلی زمانه مخکې بالبینات په ښکاره دلیلونو. الله داسې الزامي جواب دیږي مخکې پیغمبران راغلي وو، نو که تاسو د هغې خبره په دلیل کې پیش کوئ د پیغمبرانو، نو تاسو هغه پیغمبران ولې وجل؟ هغه هم بیا ولې وجل چې تاسو وایئ چې موږ ته دا خبره کړې وه چې داسې منونکي وئ تاسو، نو بیا تاسو هغه ولې وجل؟ فلم قتلتموهم، نو ولې وجل تاسو هغې لره؟ ان کنتم صادقین، که چېرته تاسو رښتینې. فإن کذبوک، که چېرته دی دروغجن کي تا لره. اوس الله پیغمبر ته تسلي ورکوي غم مه کوه، دا یهود نصاره دوی به هر څه وایي، عذرونه به پیش کوي، ستا تکذیب به کوي، دروغجن به ګڼي تا، ته هېڅ غم مه کوه. ستا نه مخکې هم داسې پیغمبران تیر شوي دي چې هغې قومونو تکذیب کړی دی، دروغجن کړي دي پیغمبران. فقد کذب رسل، نو صبر کوه، یقینا دروغجن کړی شوي دي ډېر رسولان من قبلک مخکې ستانه. جاءو بالبینات، راغلي وو هغوی په ښکاره دلیلونو سره. دلیلونه هم ورسره و، داسې نه و چې دلیل ورسره نه و، خو بې دلیلې خبرې کولې. والزبور، او په کتابونو سره. والکتاب المنیر، او په کتاب رڼا کوونکي سره. کل نفس ذائقة الموت، هر یو سا راښکون کې، هر یو سا سکون، هر یو سا والا څه دی؟ سکون کې دی د مرګ. هر یو نفس چې دا سا اخلي الله وایي په دې به مرګ راځي. دا اوس دې ته یېره ورکوي د آخرت. صحابه کرامو ته تسلي ده، رسول صلی الله علیه وسلم ته تسلي ده. ګوره دا دنیا د جزا ځای نه دی، الله وایي جزا دی، جزا ورکړه، دا د عمل ځای دی. مجرمان چې جرم کوي، کافران کفر کوي، د دې سزا به دی په آخرت کې سکی. او که څوک نیک عمل کوي نو د دې عمل بدله به هم دته په آخرت کې میلاویږي. وانما توفون اجورکم یوم القیامه، او یقینا پوره به درکولی شي تاسو ته اجرونه ستاسو په ورځ د قیامت. فمن زحزح عن النار، نو هغه څوک چې بچ کړی شو د اور نه، وادخل الجنة، او داخل کړی شو جنت ته، فقد فاز، نو یقینا دا کامیاب شو. وما الحیات الدنیا، او نه دی ژوند د دنیا الا متاع الغرور، مگر دا سامان د دوکې دی. دنیا خو لږ وخت ژوند دی، دا به تیر شي. لتبلون فی اموالکم، خامخا امتحان به راوستلی شي په تاسو باندې په مالونو ستاسو کې، وانفسکم، او په نفسونو ستاسو کې. دا اوس الله مؤمنانو ته وایي، مسلمانانو ته صبر به کوئ، د تقوا تربیت ورله ورکوي چې مؤمن به همیشه د الله د طرف نه په امتحان کې. کله دا امتحان به د ده په نفس کې راځي، نفسي تکلیفونه به یې دته، بیماریانې به یې، ضررونه به یې دته، او کله به په مال کې دا تکلیف وي. نو تاسو به صبر کوئ په دې باندې. کله به غلطې پروپیګنډې د دې طرف نه بدنامې به لګوي په تاسو باندې، نو تاسو به څه کوئ؟ صبر به کوئ. او دویم تقوا نه به کار اخلئ. دا دوه کارونه اختیار کړئ د دشمن په مقابل کې، د باطل فرستو په مقابل کې دوه کارونه اختیار کړئ، یو تقوا او بل صبر. الله به تاسو کامیابوي او الله به تاسو د فتح درکوي. ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، او خامخا اورئ به تاسو د هغه کسانو نه چې ورکړی شوی دی هغې ته کتاب مخکې ستاسو نه. ومن الذين اشركوا، او د هغه کسانو نه چې شرک یې کړی دی، اذن کثیرا، ضرر ډېر. وان تصبروا وتتقوا، علاج ښیي. اوس
که تاسو صبر وکړه او تقوا مې اختیار کړه، دوه کارونه، صبر او تقوا، فإن ذلك من عزم الأمور، نو یقینا دا د پخو کارونه دي. عزم امور پاخه کارونه هم دا دي. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، او کله چې واغست الله وعده دغه کسانو نه، اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی دوی ته کتاب، لتبیننه للناس، چې تاسو به خامخا بیانوئ دا کتاب خلکو ته، ولا تکتمونه، نه به پټوئ دی لره. دا وعده چا نه غستی و؟ الله د یهودو الله دا مرض بیان شي، یهودو نه دا وعده میثاق لوز غستی و، او د دې د علماو نه غستی چې ګوره کم حق تاسو ته معلومي دا به تاسو نه پټوئ، دا به تاسو ښکاره کوئ. ګوره حق دا به د چا لپاره نه پټي، د تعصب د وجې نه به حق نه پټي. او دا وعده چې دا د بني اسرائیلو نه الله په تورات کې غستی، په انجیل کې هم الله دا وعده غستی وه چې تاسو به خلکو ته د الله احکام بیانوئ، دا به دې نه پټوئ. نو تاسو ولې په دې انجیل او په دې تورات کې هغه صفات چې د محمد رسول الله تاسو ولې پټ کړه؟ ولې تاسو په هغې باندې ایمان را نه وړه؟ د تورات او د انجیل تعلیمات تاسو ولې شاته وغورځول؟ د څه لپاره؟ د دې دنیا لپاره، د دنیا د حاصلولو لپاره دا کار تاسو وکړه. فنبذوه وراء ظهورهم، نو دی گزار کدی لرا شاته رسته د شاګانو نه. رسته د شاګانو مطلب دا دی چې عمل یې پې ونه کړ. واشتروا به ثمنا قلیلا، او دی واغستې په هغې سره قیمت لږه دنیا یې واغسته په هغې سره. یاکم الله شیخ، ابشر ابشر. فبئس ما یشترون، نو بد دی هغه شی چې دوی اخلي. لا تحسبن الذين يفرحون، ګمان مکوه په هغه کسانو باندې چې خوشحالیږي، بما اتو په هغه څه چې دی ورته څه کوي؟ راتلل کوي. ویحبون، او دی خوښوي، ان یحمدو، چې د دې صفت وشي. دا اوس الله بل مرض د دې ذکر کوي، د دې ګمراهي ده چې دی به ویل چې ګوره زمونږ عمل خو نه و که نه، دی به وایي چې بس زمونږ صفت کېږي همداسې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي دی یهودو چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو خبرې باره کې د دې نه تپوس وکړو، د دې دا خبره بیان کړه خو غلطه بیان کړه، صحیح بیان نه. او به ځان داسې شو کو خلکو ته فخرونه کول شو، موږ خو مسله بیان کړه دی ده او زمونږ صفتونه دي وشي او خلک دې زمونږ صفت کوي. بعضې خلک هغه صفتونه غواړي د خلکو نه، یعنې د الله لپاره عمل نه کوي، صفتونه غواړي، او داسې صفتونه چې دا په دې کې نه وي، حالانکې د یهودو دا مسله هم غلطه بیانه کړې وه. نو دا صفت یې په ډېرو خلکو کې. ویحبون ان یحمدو، او دی دا غواړي چې د دې صفت وشي. بما لم یفعلوا، په هغه کار چې دی نه دی کړی. فلا تحسبنهم، نو ته ګمان مه کوه په دی باندې، بمفازة من العذاب، په خلاصېدو د عذاب نه. ولهم عذاب علیم، او د دې لپاره عذاب درناک دی. ولله ملک السماوات والارض، او خاص د الله دپاره بادشاهي د اسمانونو د ځمکې ده. والله على كل شيء قدير، او الله په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. ان فی خلق السماوات، وس الله دې رکوع کې اخیری آیتونه په دې کې هغه مخکني مضامین واپس کوي، موضوعات د الله پیژندل دا په دې آیتونو کې بیانوي، دلایل راوړي په هغې باندې چې ګور الله دومره اوچت ذات دی، تاسو څنګه د هغې نه انکار کوئ؟ د الله سره څنګه شریکان جوړوئ؟ انفاق او د جهاد او دې کې ترغیب ورکړی شوی دی. د اهل کتابو صفتونه به په دې کې راوړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده دې آیتونو باره کې. او کله چې باغه د شپې را پاڅېده د آیتونه به یې لوستل، ان فی خلق السماوات والارض. او کله چې دا نازل شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجړلې. بلال رضی الله عنه وایي ما دې تپوس وکړی د الله رسول ولې ژاړئ؟ وایي په ما باندې داسې آیتونه نن نازل شوي دي چې څوک دا آیتونه ووایي او په دې کې سوچ ونه کړي نو د لپاره د هلاکت
څومره غټه خبره دا آیتونه ووایي او سوچ پکې نه کوي. څومره موږ به د آیتونو باندې ورتېرېږو، سوچ کوو. دا ډېر ناشنا آیتونه دي، ډېر ښکلي. ان فی خلق السماوات، یقینا په پیدایش د اسمانونو او ځمکو کې، والارض او ځمکه کې، واختلاف اللیل او په بدلېدو د شپې او د ورځو کې، لآیات لأولی الالباب، خامخا نښې دي د خاوندانو د صفا عقلونو دپاره. دې کې ډېرې نښې دي چې دا شپه ولې راځي ورځ راځي، دا غټه نښه ده د الله په قدرت. الذین یذکرون الله، دا هغه کسان دي چې یادوي دی الله لره قیاما په ولاړه باندې، وقعودا او په ناسته باندې، وعلى جنوبهم او په اړخونو باندې، هر وخت کې دی الله یادوي. یعنی دا درې قسمه، یا به انسان ناست، یا به څنګه پروتي، او یا به ولاړی، هر وخت کې دی الله یادوي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، او فکر سوچ کوي په پیدایش د اسمانونو د ځمکه کې، په کائناتو کې سوچ کوي. دا سوچ کول او فکر کول په کائناتو کې دا یو قسم عبادت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وته داسې شړی ته او بیا به سوچ کو د الله په کائناتو کې، په دې کې ډېر جوړ رازونه پراته دي. په دې مخلوقاتو کې، موجوداتو کې سوچ کوه. په دې کې چې ته کله سوچ کې، نو ته به د الله وپېژنې. وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد. شاعر وایي په هر یو شي کې دا نښه پرته ده چې الله یو دی. سوچ چې پکې کې دی خبرې ته به رسې چې دا الله یو ذات دی او ټول قدرت د هغه په لاس کې دی. فکر سوچ کولو سره انسان کې ډېره تبدیلی راځي. سوچ پکار دی. فی خلق السماوات والارض، پیدایش د اسمانونو ځمکو کې. بیا دی وی ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای رب زمونږ نه دي پیدا کړي تا دا بې فایدې. رب دا دومره اسمانونه تا ودرولي، ځمکه دا تا بې فایدې نه دي پیدا کړي. سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی د تا لره ای الله وساته مونږ عذاب د اور نه. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، ای رب زمونږ یقینا ته چې څوک داخل کې ورته نو یقینا تا غله وشرمو. وما للظالمین من انصار، او نشته ظالمانو له هیڅ مددګاران. ربنا اننا سمعنا منادیا، ای رب زمونږ یقینا مونږ واورېده یو اواز کوونکی، ینادی للایمان، چې اواز یې کو ایمان ته. ای الله مونږ واورېده اواز کوونکی نه مراد څه دی؟ قرآن دی یا پیغمبر دی؟ دی هر خبره ستا طرف ته و ایمان طرف ته اوازو، د دې خبره مونږ واورېده. دی دا خبره کوله ان آمنو بربکم، چې ایمان راوړی تاسو په خپل رب. فآمنا، ای رب زمونږ مونږ ایمان راوړی دی په تا باندې. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ای رب زمونږه وبخه مونږ ته ګناهونه زمونږه. آمنا، مونږ ایمان راوړو، دعا نه مخکې به نیک عمل پیش کړي الله ته، لکه اصحاب الغار چې کسان نښتي وو په غار کې، د نه عمل پیش کړ، الله کاڼی دی ته وچو راووتل. فاغفر لنا، بخنه وکړي مونږ ته ذنوبنا ګناهونو زمونږه. وکفر عنا، ورجوه زمونږه سیئاتنا بدیان زمونږه. وتوفنا مع الابرار، وفات کې مونږه سره د کامل نیکانو. ابرار یعنی د نیکۍ په حالات کې مونږ وفات کې یا رب، او همیشه په دین باندې وساته چې مرګ را راشي مونږ په دین باندې یو. ربنا وآتنا، ای رب زمونږ راکې مونږ ته ما وعدتنا، هغه وعده چې تا کړې ده زمونږ سره، علی رسولک، په ژبه د پیغمبرانو ستا. آتنا ما وعدتنا، یعنی مونږ مستحق وګرځوه چې تا مونږ سره کومه وعده کړې ده چې څوک ایمان راوړي او نیک عمل وکړي، الله به دله جنتونه ورکوي، اجر به ورکوي. یا الله هغه وعده زمونږ سره پوره کړه. ولا تخزنا، ومشرموه مونږه یوم القیامت، په ورځ د قیامت. انک لا تخلف الميعاد، یقینا ته خلاف نه کې د وعدې. اسنه چې د قیامت په ورځ باندې راپاسېږو او موږ ظاهره کې مسلمانان یو، اول ته د کافرو سره راپاسېږو. یا الله په هغه ورځ باندې موږ مشرموه چې کوم ورځ باندې میدان لګي د حساب او د جزا. فاستجاب لهم ربهم، نو دعا قبول کړه د دې رب د دې. انی لا اضيع عمل عامل منکم،
چې یقینا سن بربادوم عمل د عمل کوونکي ستاسو نه من ذکر او انثى کنارینه یو که ښځی. دې کې اوس فرق نشته دی، نارینه دی او که ښځه دی. الله وایي ما ته دا فرق نشته، څوک هم چې عمل کوي سړی دی که ښځه ده، زه د ټولو عمل قبلوم او هیڅ عمل ورله نه ضایع کوم. بعضکم من بعض، بعضې ستاسو نه د بعضې، بعضکم من بعض، بعضې ستاسو نه د بعضو نه دي. فالذین هاجروا، هغه کسان چې هجرت یې کړی دی، واخرجوا من دیارهم، او ایستلی شوي دي د خپلو کورونه. دا اوس تفصیل کوي د عمل کوونکي چې زه ولې د عمل کوونکي عمل نه ضایع کوم. هغه کسان چې د کور نه وتي هجرت یې کړی، نو د دې خلکو زه عملونه نه ضایع کوم، هغوی له بدلې ورکوم. واخرجوا من دیارهم، او ایستلی شوي دي د خپلو کورونو نه. واوذوا فی سبیلي، او ضرر ورکړی شوی دی هغوی ته په لار زما کې. وقاتلوا، او جنګونه کړي دي. وقتلوا، وجله شوي دي. لأکفرن عنهم سیئاتهم، الله ډېر تاکید سره خبره کوي، خامخا زه به رجوم د دوی نه بدي د دوی ګناهونه به ترې ورجوم. ولأدخلنهم، او خامخا به داخلوم دوی لره جنات تجري، هغه جنتونو ته چې بهیږي من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه ولې. ثوابا من عند الله، دا بدله ده د الله د طرف نه. والله عنده حسن الثواب، او الله چې دی د هغه سره ښایسته بدله ده. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، دوکه دې نه کړي تا له راوړېدل د کافرانو په ښارونو کې. یعنې په دې باندې دوکه نشته چې کافرانو مزې وکړه موږ داسې پاتې شو، نه. الله وایي دې له خو داسې ټیم ورکوم، دا د دنیا فایدې دې ورکومې. متاع قلیل، دا فایدې لږې دي، دی دې واخلي، دا مزې دې والي. ثم مأواهم جهنم، بیا ځای د اوسېدو دی جهنم دی. وبئس المهاد، او بد دې ځای تیار شوی دا جهنم د دې لپاره. لکن الذین اتقوا، لیکن هغه کسان، اوس وایي چې ګوره ټول مالونو والا دا جهنمین نه دي، ګوره مسلمانان هم دي چې الله اوس د جنت وعده کړې ده. لیکن هغه کسان اتقوا ربهم چې یریږي د خپل رب نه، لهم جنات تجري، د دې لپاره جنتونه دي چې بهیږي به من تحتها الانهار، لاندې د هغې نه ولې. خالدین فیها، همیشه به دي په هغې کې. نزلا من عند الله، دا مېلمستیا ده د الله د طرف نه. وما عند الله خیر للابرار، او هغه چې د الله سره دي دا غوره دی د نیکانو لپاره. ابرار چاته وایي؟ چې د پلار مور دواړو سره نیکي کوي، دې ته ابرار وایي. د پلار سره هم نیکي کوي، د بچو سره هم نیکي کوي. یې ابرار هغه چاته وایي، حسن بصري وایي چې میګانو ته هم ضرر نه رسولی. یې ابرار هغه خلک دي چې یو نیکي نه فارغه شي، بله نیکي کې وردنه نشي. وإن من أهل الكتاب، اوس دا صفت د نیک اهل کتاب بیانوي، مخکې بد اهل کتاب ذکر کړه، او دې ته دعوت ورکوي چې ګوره تاسو راشئ ایمان راوړئ، د دې په شان ته ایمان تاسو راوړئ که نه. وإن من أهل الكتاب، او یقینا بعضې د اهل کتابونه لمن یؤمن بالله، خامخا هغه کسان دي چې ایمان لري په الله باندې. یؤمن بالله، ایمان لري په الله باندې. وما انزل الیکم، او په هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته. وما انزل الیهم، او په هغه کتابونو چې نازل شوي دي دوی ته. خاشعین لله، دی عاجز کوونکي دي الله ته. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، دی ناخلي په آیاتونو د الله باندې قیمت لږه، یعنی دنیا نه غوره کوي. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، دا کسان دی لره اجر دی په نزد رب د دوی. ان الله سریع الحساب، یقینا الله ز حساب کوونکی دی. یا ایها الذین آمنوا، دا یو جامع آیات دی، په دې کې د کامیابی اسباب ذکر دي. اخري آیات څنګه به کامیابی حاصله په مقابل د دشمن کې. الله اوس هغه کارونه ذکر کوي، اسباب چې په هغې سره کامیابی حاصلولی شي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والاو، اصبروا، صبر وکئ، یعنی صبر کوئ په مقابل د دشمن کې، صبر کوئ. هر قسم مصیبت چې درته رسیږي صبر کوئ، په نعمتونو هم صبر کوئ، په عبادتونو هم صبر کوئ، په مصیبتونو هم صبر کوئ. وصابروا، او کلک شئ په صبر باندې په مقابل د کافرو کې. ورابطوا، او ځانونه وتړئ په مقابل د دشمن کې.
یو ځان تړل دي، یعنې په مورچه کې کېناستل. په مورچه کې کېنئ چې دا کافر دې خواته ستاسو سرحد کراس نه کړي، روان یې وړي درپسې چې د هغې مخه ونیسئ، دې کې کېنئ ورته. او یا رابطو په مسجد کې د منځونو نه وروسته کېناستل چې د بل منځ انتظار کې. بعضې مفسرین وایي چې د دې دا مقصد دی. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. رابطو یعنی د جهاد دپاره تیار اوسئ، د مسلمانانو سرحدونه مضبوط کړئ، ځانونه وتړئ په مقابل د دشمن کې. دا ټولې معنی دلته مراد دي. واتقوا الله، ویریږئ د الله نه. لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. کامیابي هم دا ده چې ته د الله نه ویریږئ، د الله قوانین ومنې، د الله کتاب ومنې، د الله حکمونه ومنې. دا کوم حکمونه چې الله کړي دي، دا کوم قوانین چې مؤمنانو ته ذکر کړي، دا ومنئ. دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. دنیا کې هم کامیابي ده او په آخرت کې هم کامیابي ده. څوک چې د الله په دین عمل کوي، دا په دنیا او آخرت دواړو کې کامیاب دي. دې سره صورت ختم شو او نننی درس هم زموږ اختتام ته ورسېد. سبا نه به انشاءالله زموږ درس د ماسپښین لمونځ نه وروسته انشاءالله دا مناسب وخت دی. سباني درسونه به انشاءالله هره ورځ د غرمې د لمونځ نه وروسته وي باذن الله تعالی. او بیا مشوره کوو ملګرو سره که څه تغییر پکې راغی نو که ملګري خویندې ورونه چې هغه زموږ درسونه اوري انلاین، بیا مجموعه کې موږ ټولو له خبر ورکوو. هذا وصلی اللهم علی نبینا محمد.